درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو کوم مضمون دی؟ پښتو. آفرین. موږ تاسو په څوم ټولګي کې یو؟ آفرین په لومړي ټولګي کې یا اول ټولګي کې. ډېر ښه. درنو زده کوونکو موږ تاسو کله چې لومړی مکتب ته ځو کنه، کله چې مکتب ته ځو نو موږ تاسو باید څه وکړو؟ کله چې ښوونځي ته ځو موږ تاسو باید څه وکړو؟ زه تاسو ته یو عکس ښایم. مثال موږ تاسو دلته څه کوو؟ مثال موږ تاسو ویده یو، سهار وختي د ویده یو. صحیح ده؟ چې دی دلته ویده یو. ښه، چې کله ویده وو نو چې کله راویښ شو بیا څه کوو؟ آفرین. خپله بستره څنګه کوو؟ ټولوو. ډېر ښه. وینئ دلته څه کوو؟ خپله بستره ټولوو. آفرین. ډېر ښه. ښه چې بستره مو کله ټوله کړه نو بیا څه کوو؟ بیا ځو لومړی خپل مخ او لاسونه مینځو. صحیح ده؟ څنګه کوو؟ خپل لاس مخ پاک صفا سوتره مینځو. صحیح ده؟ کله مو چې دا ومینځل له دې څخه وروسته څه کوو؟ له دې څخه وروسته موږ دې ته تیار کیږو چې څنګه وکړو؟ نور د ورځې د پیل کېدو لپاره تیار وو. یعنې موږ دې ته چمتو وو چې موږ تاسو ورځ او د ورځې کوم کارونه چې موږ تاسو کوو، مثال مکتب ته ځو، درس وایو، کورنۍ دنده لیکو، له مور پلار سره خبرې کوو، چای ډوډۍ چکو، خورو که نه، دا څنګه کوو؟ دې ته موږ تیار یو. صحیح ده؟ آفرین. ډېر ښه. له هغې څخه وروسته موږ تاسو بیا څنګه کوو؟ ځو چای چکو، له مور پلار سره یو ځای څنګه کوي؟ ځو د سهار چای چکو. وینئ؟ آفرین. نن مو چای چکلی دی؟ ډېر ښه. په چی باندې مو چی وخوړل؟ آفرین. ډېر ښه. نوش جان مو شئ. صحیح ده؟ له هغې څخه وروسته موږ تاسو دا تیاری نیسو چې وروسته له هغو څخه چې چای مو وچکلو، خپل غاښونه برس کوو، خپله خوله مینځو. له هغې څخه وروسته بیا څنګه کوو؟ دلته موږ تاسو غاښونه مینځو. وینئ تاسو؟ آفرین. ډېر ښه. له دې څخه وروسته څنګه کوو؟ نور له خیر سره له خپلې مور پلار څخه مخه ښه کوو، خدای پاماني ورسره کوو. ځو چېرته؟ ښوونځي خواته روانېږو. کرار کرار روان یو. وینئ؟ تاسو هم همدغسې ځئ. کتابونه، بای، کتابچې، پنسلونه، قلمونه ټول درسره وي، همدغسې روان یې که نه؟ آفرین. ډېر ښه. تاسو ډېر تکړه زده کوونکي، تاسو ډېر تکړه شاګردان یا ماشاءالله. تاسو به ډېر ښه راتلونکی ولرئ، تاسو به ډېر تکړه خلک وئ، تاسو به د راتلونکي لپاره تاسو څوک وئ چې نور خلک به تاسو ته راځي، تاسو به هغو ته سبق وایئ، تاسو به هغو ته درس وایئ، تاسو به هغو ته خبرې ور زده کوئ، ځکه تاسو ګوره ډېر منظم روان یئ. ښه، په لار باندې روان یو، له چا سره جنګ نه کوو، تیږې یو خواته دو خواته نه ولو، چاته کنځلې یا بدې خبرې نه کوو. نو څنګه کوو؟ ځو مکتب ته. چېرته ځو؟ ښوونځي ته یا مکتب ته. ښه، موږ د دې ښوونځي ته راورسېدو. ګورئ، وینئ؟ ښوونځي ته راورسېدو. صحیح ده؟ وینئ دا د ټول دغه موږ تاسو ښوونځی دی، دغه کړکۍ دي، دغه صنفونه دي. ښوونځي ته راورسېدو. ښه، اوس به څه کوو؟ ښوونځي ته چې کله راورسېدو نو موږ تاسو به په خپلو ځایو باندې سم منظم کینو. وینئ؟ تاسو همداسې کینئ. آفرین. ډېر ښه. ګورئ دا شاګردان څومره ښه ناست دي. وګورئ دې زده کوونکو ته. دوی هم په اول ټولګي کې دي، تاسو هم صنفیان دي. صحیح ده؟ وګورئ چې تاسو تکړه دي که دوی تکړه دي. آفرین. دا خو ستاسو ټولګیوال دي او زموږ زده کوونکي دي. دوی خو ډېر تکړه دي، دومره تکړه دي لکه تاسو. تاسو د دې نه ډېر تکړه دي. دوی له تاسو ته یعنې تاسو دا ټول ډېر تکړه یې، ځکه تاسو خپل درسونه ډېر ښه وایئ، منظم راځئ، په خپلو ځایو کې نه یئ، په خپلو صنفو کې ښه منظم. له هغې څخه وروسته موږ تاسو کله کله د تختې مخې ته راځو او شعر هم وایو. وینئ؟ دلته شعر وایو. شعر چې موږ ته ښوونکي راکړی چې دا شعر ووایئ که نه. دا شعر څه شی دی؟ آفرین. دا ملي سرود دی. چې ملي سرود د افغانستان ملي سرود د چا یاد دی؟ آفرین. راته ووایئ. واه ډېر ښه، څومره ښه که نه. ملي سرود چې دی زموږ تاسو د
د وطن پیژندنه ده هلته موږ تاسو د وطن صفات کې شوي دي ستاینې کې شوي د ټول قومونه کې یاد شوي دي ټولې ژبې کې یاد شوي دي څومره ښه په مینه باندې لوستی دی که نه څومره ښه په مینه باندې لیکلی دی د ملي سرود شاعر چې دی هغه عبدالباري جهاني دی که نه چې ډېر یو ښه شعر یې لیکلی او ډېر ټول قومونو ته یې ځای پکې ورکړی ټول یعنې موږ تاسو چې کله زه تاسو ته وایم بله خبر درته کوم تاسو نه پوښتم تاسو کرکټ لوبه ګورئ شوقیان یې آفرین د فوټبال لوبه ګورئ شوقیان یې که نه آفرین مینه ورسره لرئ ډېر ښه ځکه سپورت دی سپورت موږ تاسو باید وګورئ که نه که چیرې موږ تاسو درس ته ولولو درسونه ووایو نو موږ تاسو به دغه دا به څنګه درسونه بیا موږ ستړي کوي که نه ستړي کېږو سر مو خوږېږي مثال یا به مثال نور سست پست وو که نه یا مثال ډېر چاغ شو که نه چې بیا چې ډېر چاغ شو هغه خپله یو مرض دی که نه نو له دې ټولو څنګه دا یو مشکلات موږ تاسو باید دونه د خلاصون شي دی آفرین باید موږ تاسو سپورت وکړو ګورئ سم منظم باید سپورت وکړو سم منظم باید مخ ته لاړ شي صحیح ده که نه ښه موږ تاسو چې کله سپورت کوو نو موږ تاسو به روغ جوړ وو ګورئ که مثال موږ تاسو هره ورځ فوټبال کوو هره ورځ که کوئ یا هفته کې 3-4 ورځې یا 2-3 4-5 ورځې که هر څومره چې کوئ خو مګر په داسې وخت کې به یې کوئ چې تاسو له درس نه ونه باسي که نه تاسو باید خپل درسونه څنګه کوئ په خپل وخت باندې ووایئ کورنۍ دنده مو ولیکئ د مور پلار احترام وکړئ مور پلار چې کور کې کوم کارونه در سپاري هغه واړه واړه کارونه هغه ورته وکړئ سمه ده هغه هسې نه چې تاسو هغه پرېږدئ نو تاسو به بیا مکتب کې ملي سرود هم وایئ صحیح ده په اول کې به تاسو د کاغذ له مخه وایئ وروسته له هغې څخه به بیا په خپل ذهن باندې یادوئ به یې ځکه تاسو ډېر تکړه زده کوونکي یئ تاسو دومره تکړه یئ چې تاسو د خپلو صنفونو باید اول نمرګان شئ صحیح ده ځکه که اول نمره نه شي دوه نمره ښه به شئ که دوه نمره نه شي درېیم نمره ښه به شئ یعنې تاسو ټول به ډېر تکړه وئ صحیح ده تاسو دغه څوک چې تاسو دغه وطن تاسو ضرورت لري صحیح ده اوس که موږ تاسو وګورو مثال زه یم ما ګوره که اول صنف نه وی ویلی صحیح ده نو زه به وروسته ما به دویم صنف سره کوم ویلی درېیم به مې څنګه ویلی همداسې تر 12مه پورې به مې څنګه ویلی بیا به مې پوهنتون څه ډول ویلی که نه ګوره دا مشکل دی چې موږ تاسو باید حتما له اول صنفه چې موږ تاسو هغه تهداب دی هغه به څنګه کوو موږ تاسو ډېر ښه زده کړو که نه هغه مو چې ښه زده کړو نو موږ تاسو به څنګه کوو بیا وروسته کومه ستونزه نه لرو مشکل به نه لرو په نورو صنفو کې صحیح ده ښه شعر مو وویلی کتابونه مو ولوستل سمه ده له هغې څخه وروسته څنګه کوو موږ تاسو باید کله چې تلو له یو بل نه مخه ښه وکړو خدای پاماني وکړو له بل ټولګیوال نه ورته چې خدای پامان تر سبا پورې په خدای سپارم ښې چارې دا خبرې به کوو که نه دا خبرې هغه خبرې چې موږ تاسو پرون وکړې که نه په تېر درس کې موږ ټولې خبرې وکړې که نه په تېره برخه کې نو اوس راځم نوې برخې ته چې دې کتاب کې به څه شی وایو دلته که تاسو کتاب ته وګورئ د تختې په مخ باندې دا چې دی پښتو کتاب دی کوم کتاب دی پښتو آفرین دلته چې لیکلي د پوهنې وزارت که نه دلته لیکلي د تعلیمي نصاب د پراختیا او د ښوونکو د روزنې معینیت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف لوی ریاست که نه دا وشول له هغې څخه وروسته یې پښتو لیکلی پښتو څو ټکي لري څوک ماته ویلی شئ آفرین ګورئ زه لیکم تاسو نه پوښتنه کوم په پښتو کې څو ټکي دي آفرین څوک به راته وایي آفرین دغه یو دی دوه دی درې دی څلور دی پنځه دی شپږ دی اووه څو ټکي لري پښتو اووه ټکي لري ډېر ښه له هغې څخه وروسته دا کتاب چې دی تاسو په 1496 کال کې چاپ شوی دی اوس په دې کتاب کې کوم موضوعات راځي صحیح ده ګورئ فهرست دی په لومړي سر کې د چمتووالي دوره ده چې موږ تاسو باید مکتب ته ځو هغه مخکې کومې خبرې چې ما ورته وکړې دا خبرې دي سمه ده یعنې موږ تاسو باید اماده شو له هغې څخه وروسته انځوریزه الفبا ده صحیح ده چې دلته موږ تاسو هغه الفبا چې د شکل دی عکس دی بیا موږ تاسو هماغسې زده کوو ډېر ښه ورپسې الله جل جلاله دی الله جل جلاله درس به وایو چې مثال په دې درس کې چی راغلی ټول په خپل ځای وایي فقط دغه نمونه درته اخلم چې تاسو ورسره اشنا شئ بله ورځ به هر یو چې خپل ځای باندې صحیح درته تشریح کوم سمه ده آفرین ښه ورپسې آسمان دی الف الله جل جلاله آسمان صحیح ده ورپسې ب ده ب بریالی صحیح ده ورپسې پ پوپال دی ورپسې ت تله ده صحیح ده ورپسې چې دی ټ ټال دی ټال کې مو څنګه لیکله
آفرین. ګورې کله مو چې ټال کې ځنګل چې ډېر فکر کوي ونه لوېږئ هسې نه خدای نخواسته ژوبل شئ یا خدای نخواسته کوم ځای مو خوږ شي سمه ده ډېر احتیاط به کوئ سمه ده په وړو وړو ټلو کې ځانګئ وړو کې ځکه تاسو ډېر وړه یې تر اوسه پورې ښه آفرین ښه سه صبر دی صبر د پسرلي څو میاشت ده دویم آفرین په صبر کې ګلان شنه کېږي چمنونه شنه کېږي آفرین ډېر ښه ورپسې جیم دی جیم جالوان صحیح ده ورپسې هی حج دی تاسو په خپل کلي کې سږ کال څوک حج ته تللي وو آفرین ډېر ښه ورپسې خیمه ده خیمه مو لیدلې کوچیان چیرته زندگی کوي چیرته ژوند کوي آفرین په خیمه کې ژوند کوي ډېر ښه ورپسې چې چارمغز دی چارمغز مو خوړلي مزه یې کوله آفرین ډېر ښه نوش جان مو شئ چې څرخه ده صحیح ده دا ګورې دا درسونه په خپل ځای باندې ټول تاسو تشریح کوم داسې به تشریح کوم تاسو به داسې داسې لکه ګل غوندې سمه ده آفرین ورپسې ځای ځنګل دی په ځنګل کې څومره حیوانات وي ځنګل چې شته وایي دا ټول به وایي سمه ده بل دال دکان دی دکان ته ځئ کله کله آفرین چی اخلئ آفرین اول به چی اخلئ اول به قلمونه ګورې اخلئ کتابچې به اخلئ نور د ماشومانو سترې شیان به ټول اخلئ ګیمونه ښه ډېر ښه اخلئ ځکه ګیم چې دی لوبه چې دی تاسو ذهن قوي کوي لوبه کوئ خو مګم خپل درسونه به هم وایئ آفرین ښه ورپسې ډال ډنډ دی په ډنډ کې مو لمبلي ګوره چې ډنډ کې ونه لامبئ ښه هسې نه خدای نخواسته اوبه مو غرق یا هغه اوبه څنګه وي چټلې وي بیا تاسو خدای نخواسته ناروغه کېږئ ډنډ کې مه لامبئ ښه آفرین او تاسو اوس لامبو مه کوئ کوله یا داسې چا سره لامبو ته ځئ چې هغه لامبو زده وي د هغو په ډېرو اوبو کې ونه لامبئ کله ښه آفرین بل چې دی دال اذان دی تاسو په جماعت کې څوک اذان کوي آفرین ستاسو د جماعت ملا امام اذان کوي ډېر ښه تاسو اذان زده دی آفرین ته راته ووایه ډېر ښه څومره ښه ورپسې بل چې دی ری رمه ده او رمه تاسو کلي کې رمه شته رمه چې شته وایي آفرین کوچیان رمې لري ډېر ښه بل چې دی ړوند دی موږ تاسو له ړندو سره به څنګه ډېره مرسته وکړو که نه آفرین ډېر ښه چا ته چې سترګې نه ویني که نه ورپسې زال زرګر دی زرګر خو تاسو پېژنئ آفرین که نه ورپسې ژرنده ده په ژرنده کې مو کله اوړه کړي آفرین دا به ټول درته وایم په خپل ځای اوسئ اوس فقط نومونه درته اخلم چې تاسو ورسره اشنا شئ سمه ده له هغې څخه وروسته چې دی هغې وږی دی د جوارو وږی مو لیدلی د غنمو وږی مو لیدلی آفرین ښه سین سابه دی سابه خو خورئ که نه څومره ګټه لري که نه آفرین ډېر ښه شین شپون دی ستاسو هغه څوک چې رمه پیي هغې ته شپون وایي ستاسو د کلي شپون څوک دی آفرین ډېر ښه بل چې دی هین ښار دی تاسو کله چې ښار ته راځئ یا په ښار کې ګورئ تاسو باید څه کوئ آفرین خپل ځان ته متوجه اوسئ خپل هغه ترافیکي لارښوونې ته متوجه اوسېږئ تاسو باید د موټرو موټرسایکل دوی ته متوجه اوسېږئ ډېر ښه بل څه شی دی بل سات صندلی ده صندلی مو لیدلې په ژمي کې مو کله کله استفاده کړې صندلی کې ناست یئ آفرین څومره ښه وي څومره خوند کوي څومره ستړی ځای وي که نه آفرین بل چې دی ذات حوض دی تاسو په کلي کې څومره حوضونه لرئ یعنې که ټول د هر چا حوض راټول څو دانې به وي څومره لیدلي دي خپل کور کې خو لرئ که نه آفرین ګورئ حوض کې چې ګورئ اوبه ډېرې وي ونه لامبئ ښه هسې نه خدای نخواسته غرق مو کړي ښه بل چې دی توتي دی توتي پېژنئ آفرین خپل کور کې لرئ ډېر ښه توتي خبرې کوي او څوک د توتي په ژبه راته غږېدلی شئ آفرین ډېر ښه او د نن ورځې درس آخر موضوع چې ده زوی منظره ده په منظره باندې پېژنئ که نه منظره باندې پوهېږئ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس همدومره بس دی داسې کتاب کې چې کوم درسونه راغلي هغه پاتې درسونه به څنګه کوو بله ورځ درته وایم له خیره سره سمه ده ځکه چې تاسو خو اوس هسې نه تاسو باندې بوج شي تاسو باندې ډېر شي تاسو باید لږ لږ درسونه وایئ منظمې وایئ ښه یې وایئ سمه ده آفرین مخکې له دې چې زه تاسو سره مخه ښه وکړم خدای پاماني در سره وکړم نو تاسو به دا کوم شیان چې ما تاسو ته ویلي
کوم شیان چې پیژنئ په خپلو کتابچو کې به یې رسم کړئ او نوم به یې هم ورسره له کتابه ولیکئ. آفرین زده کوونکو، تر بیا پورې په خدای سپارم. ښې چارې ښه وختونه.